ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي زه ډېر خفه یم. ډاکټر صاحب ښاغلی غني افغان ولس ته مې چورت خراب دی. هغه چې د ورځې یوه ډوډۍ هم نشي پیدا کولی هغوی به څه کوي؟ طالبان ولې داسې کار کوي چې افغان ولس دغې حالات ته رسېدلی دی؟ د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي په داسې حال کې چې زموږ نیمایي وګړي بېوزله او له دریو یوه برخه یې په ورځ کې د یو یا دوه او دریو ډوډۍ د اخیستلو وس نه لري، د فقر له منځه وړل او تر هغه وړاندې د غذایي خوندیتوب رامنځته کول باید زموږ مهم ملي لومړیتوب وي. ښاغلي غني د ژوند لاره په نامه د پودکاسټونو په نوبتي پنځمه خپرونه کې د پوښتنو او ځوابونو په بڼه راوړاندې کیږي. دا ځل په افغانستان کې د بېوزلۍ په موضوع غږېدلی دی. د هغه په وینا په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د کاري امکانات په لګېدو او په تیره پر میرمنو د کار بندیز په لګېدو د کورنۍ عواید په 3 کلونو کې سخت لوېدلی او ډېر خلکو د خپلو اوږدو کلونو زیرمې او سمپاوي هم نږدې خلاصې کړي دي. له همدې امله له یو خوا د بېوزلۍ او فقیرانو لیکې پراخېږي او له بلې خوا د هغو کسانو شمېر ډېرېږي چې په جرمو او شبکې اقتصاد کې د ګډون له لارې بې حسابه او غیر قانوني شتمني ټولوي. ښاغلی غني ویلي هغه خلک چې په جرمي او شبکې اقتصادي کې اخته دي ډېرې لویې پانګې یې درلودې او لا په دې حال کې دي او دې وضعیت کې دي چې دوی پانګې ډېرې شي، اما اکثریت ولس چې په دې دوو نوو رسمي او غرفوي اقتصادونو کې دي د هغوی وضع بده وضع ده، د تشویش وړ وضع ده او که جدي توجه ورته ونه شي الله مکړه ورځ به یې بدتر شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. الله په امان تر بیا ښې چارې.